د امیر خان متقي لپاره لوی خطر. د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. حیدربار متقي دې د بندیزونو په نوملړ کې شامل شي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې د مرستیالې حیدربار د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو په غبرګون کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض قضیه کوچنۍ بللې ویلي چې امیر خان متقي باید د بندیزونو په نوملړ کې شامل شي. حیدربار د یکشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه ایران کې د یوه کنفرانس پر مهال د متقي د وینا په اړه دغه شان ایراني چارواکي هم مخاطب ګرځولي. ویلي کله چې دوی طالبانو ته د بشري حقونو په اړه د خبرو بلنه ورکړه دوی دا غونډه مسخره کړه. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي د فلسطین د وضعیت په اړه په تهران کې په یوې مشورتي او سیاسي غونډه کې وویل چې هیوادونه د جزئي انساني حقونو څخه د سرغړونې په پلمه د بشري حقونو د مسلې په کارولو سره پر هیوادونو بندیزونه لګوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي یو نامه د دسمبر په 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا هم کړکېچن دی. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښه چارې.